أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدر وقسمه گزار سے درس مبارک مکارم الاخلاق کې پاتې او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم دین د اسلام درې سو شپېته خوونه لري چې کله الله عزوجل یو بندله اراده د جنت د داخله دیو کې نه بدیو خوونه کې د باج خوونه توفیق الله دلور کی دا به باج څه خوونه دي ایجابي دي چې دا کول وکړ دي او باج سلبي ځان ته ساتل ابو بکر رضی الله عنه ویل چې یا رسول الله د یو څوک به چې دا ټول وکړه راجمعي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې او هغه ته د درې سو شپېته ټول خوونه الله عزوجل په دې انسان کې راجمع کړي وو د جنت د دروازې هم د ټول आवाज کوي یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو د جنازې مبارک کې د مریض تاسو مبارک کې د روزې مبارک کې د صدقې مبارک کې د ویلې دا ټول کارونه ما کړی دی ودا خوونه چې کله بچا کې راجمع شي الله عزوجل جنت له بوزي دا مشر دی د مسلمانانو او قرآنی صحابي دی د ابوبکر او عمر سره من ایمان او ایدو سره دشمنی بېمانی زندقیت او منافقت بیر ترغیب او ترهیب په نیت باندې چې کوم کول پکار دی دغه سره زمنګ د امینت پیدا شو چې کوم نه کول پکار دی دغه نو ویریږي چې ډیر ته موږ تاسو بیان او تشریح کړی دی د الله په فضل او کرم نن یو بل خوې چې اکثر انسانان په دې کې واقع دي او جامعان د دې د وجنه ګډه وډه شوې ده النمیمه شغل خوري یا په بل تعبیر باندې د یو خبره بل لوړل او د بل خبره بل لوړل صرف او صرف د پاره د جنگولو کله او خطر دي شي ویلي او به ته د خبره کې د شي وایا قرآن او سنت چې کله انسان مطالعه کوي او دغه مما او دغه شغل خوري په انسان کې پیدا کېده یو خبره بل لوړل او بل خبره بل لوړل مقصد په دې کې تیزواله چې یو بل په جنگ او جګړه راشي احادیث دا معلومه کې دي چې انسان چې کله مړ شي رسول الله فرمایي لا يدخل الجنه دا انسان به جنت له داخل نشي او دا څومره سخت خبرې دي ګرانه په دې دنیا کې زموږ وسوسه کدا منځونه دي روزي دي دعوت ته جهاد دي صدقې دي نفلونه د قران تلاوت او تفسیر ناس ته ولاړه شرب او سر بدی بنیاد چې الله عزوجل موږ جنت ته ور داخل کی انسان چې دغه عمل د وجنه د جنت نور سکیږي نه به کده د عملو کې کوونه کې اس پیدا بدل ورنه کی پر خودل خو څه کې جډیر انسانان د کمال صفت غني یره پلان دي چې عجیب انسان دی چې د دوه ګروپونو مابین کې او د دوه جماعتونو مابین کې چې دا کله ور داخل شینو ایسته به اختلاف او ټکر اولو دا ټول دنیا داسې غرب غر کړي ده جبه ډېر تیز جبه لري او عجیب سیاست دا لري چې د شا په ډله کې ودرېږي هغه جانب مقابل لاندې کوي او هغه سملي نمیمه شغولي شیطانی یو خبره بل وړل او د بل خبره بل وړل محدثین دا خبره ذکر کوي چې دغه نمیمه ویلې چې صلاح ونقل كلام الناس بعضهم الى بعض على جهه الافساد د بعض انسانانو خبره د بعض نور لوړل او مقصد sta په خبره کې بل اچ نه د صرف دغه پر مابین کې چې کم جوړ جاړي د هغه د منځ وړل هغه طلب کوله دیم قلباز علماء د ذکر چې افشاء السر یو سړی ته دا خبرو کې جلګه ګور داس مو د مابین کې راز دی دا خبره راز دا او ته چې بالکل دا صحیح دی بیره دا خبر را واقعسون ور انسانانو له وړاندې کړه دې ته ویل شي نه ما دا خو چې کله په کم انسان کې موجود شي نو الله عزوجل به دا سړی رسول الله فرمایي د جنت نه منه کې او د جهنم په طرف باندې بیروال امام شافعي رحمه الله واجب خبره کړې ده دیوانو شافعي کې خبره ذکر کړې ده چې کله ته په خپل په دیراز باندې قید او تنگ شو استاسي نه په تنگ د نو بل سړي څنګه دا خبره کوي چې ګوره داراز چالهونه وای تاسو ډېر سادهګان خلک وګورئ ویل کې دراز خبره د ګوره تعالی کوم چې بل چالهونه کینو امام شافعي رحمه الله فرمایي چې استاس له ورته قیدیږي او ټینګيږي نه بل سړي خو په طریقه ولانه ټینګيږي هغه خامخا وړاندې کوي حفظ الاسرار شیخ عبد الباقی حفظه الله دې باره کې مستقل کتاب لیکلی د راز ساتنه مولانا غیاث الدین صاحب د عربي کتاب ژباړه کړی ده او د راز ساتنې مسلې ذکر کړی ده بنا پر یو قول باندې نمیمه اصل کې ویل شي چې غلیلا خدا معنا راز خورول دې معنا له شامل ده جاهز به څه معنا کړی ده ونمیمه دې ته ویل شي
یو انسان د بل چا نه د شي وینا نقل کې چې هغه بدی حدیث کې راځي زموږ رسول مشر محمد صلی الله علیه وسلم عجیب دعا به کوله وی الله د دې دشمن نه مساته چې زما د نیکی پټي او بدی می خلکو له تشریح او زمانہ کې ټول هم دغه مسله ده امام ابو درداء رحمه الله فرمایي وی که چرته زما یو ملګری غلطه خبره وکړي زه داغه خبره د پاره اوې جوابونه کوم چې زما ملګری دا مقصد نه دی دغه مقصد دی د مقصد نه دی د مقصد دی چې په دې جوابونه کې چرته څه باغه باندې قادر او پوهه نشو نو به د سی اوم کې دي چې دغه به یو غرض خو موږ بور باندې پوهه نه نبی صلی الله علیه وسلم به څه ویلې وی الله د دې خلکو نه مثال ته جسمانی کې هغه د پولاند کې او زما د بدی په ټوله دنیا کې د خلکو نشري چې ګوره دغه دا کار دی دغه دا کار دی دغه دا وینا ده دغه دا خبره ده د دې خبرې کړې دي نبی صلی الله علیه وسلم په نه په دی باندې ولا نو انسان له بل خبر هغه وړاندې کول د دې وجه امام جرجاني رحمه الله د لغت او بل عالم دی واجب خبره کړې ده وینمه دا معنا ده نمام هو الذي اغ انسان ته ویل کېږي يتحدث مع القوم چې دا د قوم سره خبره کوي نو ایسته په خبرو کې دغه یو خبره چې کار کولی بدګنی دا ځان سره اصول کې او ټول ملګرو لاغه به نشریک به تور مثال زه د چا سره کېنه سما مقصد مې داغه د ټوله خبره از د کول نه دي صرف هغه کې یو د شی نقطه زراونه سم چې به ټول جهان له نشر کو دا د په پلاني ځای کې د خبرې زموږ واره کې کړې دي د په پلاني ځای کې دغه شان خبرې کړې دي محمد رسول الله فرمایي ودا صفاتونه چې کله په انسان کې موجود شي زموږ الله به د جنت لګول شي زموږ به د عمل سره زموږ به د منډه ترړه سره زموږ د خواري سره برابر خبره ده چې دا کومه خبره او کوم راز دانه شرکې په خپل بدګنی یې هغه سړی بدګنی یا دا چاله چې ته بیانې او هم په خپکیږي خو لیکن ته به د خپل خبر وړاندې کوي ورته د دې صفت نه ځان ساتل پکار دي دا دوه خبره و ځان سره یاد ساته یو دا چې دا شغلي داخله کوي ولی دا شیطان د انسانانو باندې سبا عايسته یا په بل تعبیر باندې د دوی پر سر باندې کم سانډا د شیخوي خودلې ده چې دا اوس بس داغه د غرض خراب خبره یا د قشان یو صفت نقصانی چې هغه هغه په کار کول باندې خپکیږي او غیر او هغه سوچ د ټول جهان لدا نشري دله کومه تنخوا چا ور کړی ده یا دا پتا باندې چې رسمي امامر مقرر کړی دی چې ته مامور زما خوانه او لړ شر پلاني سړي تتبو تعالی شته وکا اهل علم وی دا غیر ډېری وجې دي یو وجه دا د اراده السوء بالمحكي عنه هو چې د کم سړي په باره کې دا غلط خبره خلک کوي صرف هغه د خلکو له بد معرفي دا غي ونیک شهرت د خلکو بدلون کې یمینه محبت دا پروت یو دا وګړي چې دا سو سورنګ کما او خلکو له غلط معرفي کما لکه د پلاني شړي خود شي خطرناک خبرې کړې دي زمونږ په باره کې د شي خبرې کوي استاد په باره کې د شي خبرې کړې دي دا صرف داغه اغه نیک صفت اورانی او ختمی او حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله الله عز وجل د بندانه راځي شي نو رب جبرئیل له وې د دې بنده سره مینه کو ازما سره مینه دا هغه د اسمان ملائکه له وې هغه د زمکو ملائکه له وې در دې پورې چې په ټول انسانانو کې هغه مشهور شي ته به پیژنم نه لانه خو ډېر ښه سړی دی لیکن یو سړی دی یو شخصي غرض د وجنه داغه سره بده چې دښمنۍ کې واقع شي چې د خلکو لوزه څنګه بد معرفي کوم څنګه وړاندې پیش کما داغه د بدی په خلکو کې نشروله د دې وجنه یو شاعر او شعر ویل اذا اتت مزمت من ناقص فهي شهاده لي باني كامل وی چې کله په یو مجلس کې د ازما بدی تعالی شاه بیانوله چې پلان ډېر خراب شړې زمون باره کې د دې خبرې کړي دی واغې و خبرم نه کړي یو چا ویل چې لکه پلاني سپیډ غوږ ویوړو په زیاده دی باندې چې دا غوږ وګوري هیڅ دا غسپی بشي منډه وایي دل ویل چې جاهل قران کې څنګه الله واجب خبره کړې سورې نور کې چې د مسلمان په باره کې خبره تعالی چا وکړه په غبنه ته ګمان وکړه اول دې سړي له وایا چې د دې سړي په باره کې تا دا خبره کړې ته مونږ له پیش کې چې واره په خپل غوګونو واورو په خپل سترګې وګورو دغه نه ورسته به دغه خواله ورشو دغه سره باندې خبره وکړو هغه جاهل دا خبره کړي او دا جاهلم بغیر تحقیق نه دا خبره راواله او مخ وړاندې روانه کې چې اوس دې خبرې کمپاین پکار دی دې تشریح پکار ده دې مسلمانانو دې وګونو له دې زون له په دې وجرو کې عبد الله بن ابي بن سلول دغه خبره وکړه چې کله د محمد رسول الله بيبي د امت مسلمه مور
پاتې شوی و نو به یو جری لزاو بل ځای لزاو بل ځای خبر نه عائشه خود سي کار کړي عائشه خود سي کار کړي عائشه خود سي کار کړي زمونږ الله قران کې فرمایي تاسو به خپل هم جنس باندې خګ ګمانو کې جناب ختم د څه خبره نه کوي هغه به هیڅ ردم د څه ونه کی هغه ټول عمر د قران او سنت په خدمت کې دی هغه ټول عمر د مسلمانانو په خدمت کې دی هغه ټول عمر د ملګرو په تربيت کې دی او هغه د څه خبره کول چې د اسلام سره او د قشن د دین سره او د مسلمانانو بلاک له ودرېدل دا من هیڅ ورته نشو منلې الله رب العزت فرمایي تاسو د څه عقیده ولرئ د څه خبره پیش کړئ دیمه وجدا ده الحب للمحي له کما خبره چې ته چاله وړې د چا په باره کې صرف اغله ځان نږدې کوي کله محدثین دا خبره ذکر کوي چې اصل کې دا ځان نږدې کول نه وي وجدا ده تا چې ګله د چا سره مینه ده اغله د څه خبره ته مکو چې هغه ور باندې خپکیږي خو لیکن د خپل چپړوسی او شیطانی اغله کول اغله ځان باندې کوله دریم او علماء دا ذکر کړی دا وی الفرح بالخوز فی الفضول چې اوس په دې غب شپ او د فضولیات کې منګه څنګه وردن نش امت مسلمه پس د مسلمانانو حال څه د يهودانو سره کومه توحید مسلمانانو په خلاف باندې او موږ په کوم خبرو کې انکتی کوم خبرو لمون په زور ور کړی دی ای دی وجنا امام مولانا مودودی رحمه الله شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله شیخ عبدالسلام رحمه الله د دریوړو دا خبره ذکر کړې ده چې شیطان یو په هغه وخت کې په سړی باندې کار کوي چې مقصد ورته پریدي او په نور خبرو کې اعلان دي کله دا خبره پرې دی دا مسلمان دراغلی بلکې د ترقی خبره کومه ده د مخ وړاندې کېدو خبره کومه ده دا درې خبره یو دا چې د چا په باره کې دا شیطانی ته کوي هغه خلکو له بد معرفي کوي دا چاله شي کوي دله د خپل نمبر نږدې اوچته کې او په غب شپ کې نه وتل ترسو ابلیس خوشاله کې د دې وجنه د ازما خبره تعالی وړه او خبره مال لري ټول عمر باندې کې دا ځان تیر کی امام شافعی رحمه الله فرمایي وکم انسان چې د اوچت همت ولا هغه به خبرو باندې بالکل نخلی نه او چې همتونه واړی هغه څه به خبرو کې لاندې شي وزین له دا سوال راځي چې انسان وګړي چې د دې شغل خورینا او د دې شیطانینا د یو خبره بل لوړ او د بل خبره بل لوړ او خبره اقشانیم نه علاج ویسي علاج دا چې ته په دې باندې سوچ وکړه هغه په دې طریقه باندې چې کله ته دا عمل شروع کړي رسول الله فرمایي د الله رب العزت قهر غضب دا ټول تعالی متوجه شي ورسره براشي ان شاء الله یو حدیث به رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ستاسو ټول نیک عملونه به الله راولي او هغه انسان لبور کې دغه بد عملونه به الله راولي او پتا باندې به کېږي او په مخ به جهنم له وګرځي تاسو ما سخت خبرې دی وګرانه خبرې تاسو کې به دې خبره باندې سوچ وکړه اې دې دا ته د ځان سره بیان کړي چې لکه بده کې څومره خیر دی څومره مسله چې اوس دې موږ د هوا او ضرور دا ال توړه واغه دل توړه د دې مجلس خبره غیزه لکه د غیزه خبره دلته کوا د دې وجه نظم وسوس د مشرانو ماجبه خبره کړي وي د کور خبره به بار نه کوي او د بار خبره په کور کې نه کوي د دې خیر خلک دي د دې ماشوم د کشر تربيت کوي امام زاهبی رحمه الله فرمایي وکل من حملت الیه نمیمه وی هر هغه څوک چې تا د پاره د چا خبره راوړه ته پوه شه بده باندې چې ستنه اوس یو خبره او باسي او حق انسان لرسي ته خبر نه د پلاني مجلس کې ستاسو باره کې پلاني د څه خبره وکړي بس الله دې په رحم وکړي کې دې چې زبر دې مزدا خو د څه دعا وغواړه چې الله دې په رحم وکړي دیږي کې د دې سړي بل هیڅ مقصد نه صرف ستانه یو خبره رو باسي او د ټکه به اغله وړي ستا بارک ما ورته د شی ویل واغه ستا بارک ګور د شي خبرې کړې دي وا خبره ورشته او دوه درې سره به دروغ نو چې کله چې غلخور سړی شیطان سړی نمام سړی ستا خو لراغه قران او سنت موږ له دا خبره کړې ده ته به دا غسره یو څلور کارا کوي پینځه یشپک کارا اول د دې سړي خبره ته بالکل ممنه ځکه لانه نمام فاسق دا خو فاسق او بيدین انسان د سب ستو دا غب مابنګي جنگول کوي کته له ویلې چې پلاني د څه ویلې ورته ویلې وي کمزوري انسانان یو زین العابدین هغه په لار باندې روانو منهاج المسلمه خبره ذکر کړې دا یو چا ورته ویلې تا کې دا نقصان نه دی ما کې دا څو نقصان نه تا ذکر کړې وې څلور وی ټیک دا څلور نقصان نه په ما کې موجود دي خو ما کې شپږ نور نقصان نشته کستا ضرورت هغه به په خپل 13 کوم ډیر عاجز خلک زمونږ نه کمې ته کیږي
او کدا کړچر د مان غلط شي زه په دې باندې اول د الله نه بخنه غواړم او به د قشنستان هم غواړم زه په ضد باندې ودرېږم نه چې ما دا خبره کړو کله قربانه ودرېږم دا فاسق دی انسان خبره الله تصدیقوي ما دویمه وجدا ده طریقې ته د ان ينهاه عن ذلك ځان سره کې رواج صہیب په دې خبره کې تعالی د روپې په اندازه باندې خیر نشته سوا د دین چې الله عزوجل به د جنت نه تاور باندې منه کې او جهنم له بری بوش په دې کې به تعالی څه خیری چې زما خبره غل وړي دغه خبره مال راوړي دریم وجدا ذکر کړی دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث سره معلومیږي ان يبغضه في الله عز وجل فانه بغيض عند الله والبغض في الله واجب د دې انسان سره به رب العالمین لپاره دښمنی کوي ځکه دا د الله ډیر بدتر انسان دی او د الله د دښمن سره دښمنی کول دا به بندګی ده چې مسلمانانو مابین کې دا جنگونه شروع کړو څلورم قران کریم کې الله عزوجل سوره حجرات کې عجیب علاج خو لري ان لا يظن في المنقول عنه السوء چې د چا مبارک تعالی خبر راوړه چې پلان دي چې ویلي دي الله رب العزت فرمایي چې اجتنبوا ځان وساتئ کثیر من الظن د ډېر بدګمانۍ نه ان بعض الظن یقینا د بعض بدګمانۍ چې د اسم دا ګناه ده کې دې شغه سبقت لسانی کړي حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم یو سړی دی واغه چې په دشت کې روان دی او دا غسرلی ورکه شو خوراک او ساکن په خودلې شوی دی نه کور لراتلې شو نه هغه مقصد رسیدلې دی او د مرګ مسلې ځان له برابر کړه دا د اصول لاندې ودی شو هغه سولې را پیدا شو د ډېر خوشالۍ ندي شو یا الله تمه بندې زه رب ما ایا دا سړی په دې خبره باندې ګناګار دی ولی ګناګار نه دی ځکه دنه دا خبره غیر اختیاري وته دغه دا قصد نو یو سړی به تور مثال هغه ول خبره کړي دا کشرته او خبره هغه وکړه داغه سره کینا کاغه چرته په دې خبره باندې زد باندې ولاړ او کلک ولاړ او دفاع کوي بهم دغه د خیرخواهی مسله برابر کړه چې ګوره دې کې ډېر نقصان دی لیکن کدا غنه شرط بساوه کې دا خبره شوې ده لکه څنګه چې محمد رسول الله دا خبره موږ لکړې دا انسان په ګناګار نه دی د سره په ګناګار نه دی نه تربي او نو سره خو ورته رزق راځي او نو سره خو نه ستنفاغله مقرره ده چې دا د خبره ال توړې دا خبره دل تراوړي دا څومره سخت خبرې دي زمونږ الله فرمایي ځان ته ساتي اجتنبوا دامن انسان د ډکه میتیز نه ځان ساتي جسمه دا جمع ور باندې ګندنی شي الله وي د سې دي خبرونه ځان ساتي چې دا ډېر خراب خبرې دي او پنځمه وجدا ده الله يحمله ما حكى له على التجسس چې دا بنه باعث کوي اغل چې کومه خبره ده کړې ده په تجسس باندې قران کې الله تعالی فرمایي چې ګوره تاسو تجسس مکوئ شپږم ته دې شي وایا کدا خبر استا مبارک بل څوک چاله وکي ته باغې باندې خپکیږي نو بل سړی په دې باندې خپکیږي کنه یو سړی دی او پتا باندې افترا وکي چې لکه فلاني ځای کې تعالی زنانه سره غلط تعلق وساتلو واغې سره د جنا وکړو تانی کړي څومره په خپکیږي لکه څنګه چې ته په دغه باندې خپکیږي چې اسی دروغ در باندې وترل شنو الله عزوجل فرمایي چې بل سړی په دې باندې خپکیږي حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله سړی بچا باندې پرده واچي الله عزوجل په دې انسان باندې اوې پرده اچي دا ولی هغه انسان په خپل عزت باندې خپکیږي النمیمه امام زاهبی رحمه الله فرمایي ودا شغلی دا شیطانی شي د من الکبائر دا کبیره ګناه ده د په اجماع مسلمانانو سره حرام ده د قران او سنت نه په دې باندې ډیر دلایل دي چې الله رسول الله ذکر کړی دي چې دا حرام او د دین انسان ساتل وکړه حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاله مجلس کې ویلي الا انبئکم عزت اصل اطلاع درنکما چې مل عزم راغله دی یا عزه د عدت په وزن باندې چې د عزت سره ویلې شي هي النمیمه ودا شغولي او نبی صلی الله علیه وسلم دی ویلي چې ان الرجل یو سړی چې دا برښته وي تر دې پورې چې دا برښتنه ولي کله شو بل بدروغ وي تر دې پورې چې دا به دروغ جن ولي کله شي ځکه دا به تحقیق خبره چې کله خلک وړاندې کوي وړاندې مخکې کوي د سړی کې برښته خبره وږي سړی ور باندې بدګمانه چې مړه بل ورځم دا چې به تحقیق خبره باندې عمل کړي کېږي چې بده کې مدشي ته دې حدیث له وګوره امام بخاری رحمه الله او دغه ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې او مسلم کې دا روایت ده حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدلی
یقول نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې لا يدخل الجنه نمام، کوم انسان چې شیطانی کې اجماع خبره تا لوړي استا خبره ما لوړي وي دا انسان به سر جنت لور داخل نشي. د زنانو کې دا مرض څومره زیات دی، دغه خبره اخیزه لوړو دغه خبره به دل تر راوړه. عبد الله بن عباس فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دوه قبرونو باندې تیرېدو، وی ویل چې دوی له عذاب ورکې دي، شو خدای عذاب هم د دې ولې کار د وجه نه دی، یعنی دغه نه ځان ساتل څه ګران کار نه وو. د یو چې فکان یسحب النمیمه سلیریش ګنټي به کوشش کوو سمې دی له کار ویلو یسعد منه بډې والي وي، دا خبره غیزه لوړه هغه خبره دل تر راوړه. او دی بل انسان د تشمی تیزونه ځان نه ساتلو، نتیجه دا شو چې کله په قبر کې دا کې خودل شو زمونږ الله په دې باندې د قبر عذاب راوس. دا به څنګه عذاب دی؟ محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وېده چې ملائک په قبر کې دنه د انسان باندې الله مقرري دي چې ګروزونه ورسره دي که غر باندې ولې شي غر مور باندې مېده کیږي. نه وېده چې ماران چې ټول گنجین د زهر او د وجنه او د شي ملائکه باندې رب العالمین مقرر کی چې دغه د داړې غاکونه دي شي لکه شډل غوي کړي او سترګې دي شي لکه دي قلعي دي ګنا او دا پختي ورته بده بل پختي کې نه باسي او دا سره دي کول راولي دا کې سر راولي تق عذاب الله عز وجل تعالی په دې باندې درکې چې مسلمانانو مابین کې بدګماني پیدا کوله. هغه د شي ویلې دي او پلاني د شي ویلې او بس د قلې کار ویلې دي. ابو هريره سے فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي تجدو من شرار الناس يوم القيامه عند الله ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. محمد رسول الله فرمایي چې په ټول انسانانو کې د قیامت په ورځ باندې بد انسان خراب انسان هغه دوه مخې سره لري. الذي ياتي هؤلاء بوجه دی یو ګروپ لشرا شغله د څه خبره وکي وهؤلاء بوجه دی بل ګروپ لشور شغله به اقشان خبره وکي. به تور مثال زره د عبد الله صاحب خو راشم دلې مچ پلانو خو ستا بارے کې د شي ویلې او به چې کله غوله ورشم چې عبد الله صاحب مبارک د شي خبرې کړې دي. محمد رسول الله فرمایي ودا خبرې چې هغه ارڅو کیدا چې کله مرشي په ورځ قیامت په ټول انسانانو کې بد انسان دی، د يهودو نم دا بد دی، د نصاراو نم دا بد دی، د دحریان نم دا بد دی، د ټول انسانانو دا بد انسان دی. ته اوس ګوره په دې یو عمل زما په دې باندې څه د دې وجنه منهاج المسلم واجب خبره لیکل ده. وی یو سړی په لار باندې روانو د چا بنگلې له وخت چې لکه په دې باندې به څومره مال لګېدلې، وی د خپل ځان له متوجه شو چې د پردو بنگلو حسابي کوي، د خپل ځان سره د حسابي ونکړه زه تعالی نفس یو کال سزا در کوم روزي بنسي. دې خبرو کې چې موږ نه کړو چې لکه هغه د شي ویل دی او د شي ویل ذکر نه کوو بده زما په دې کې څه کچا څه خبره کړي هغه په یو خپل الله پوي کله خبره کړي دم ځان لګټه دا کبه خبره کړي دم ځان لتاوان دی. اوس د ځان غم کو چې مال بده کې څه خبره وکړه ده زما بده کې خیر څومره دی او دا څومره مهمه راوسو. حمام بن حارث فرمایي وکان رجل ينقل الحديث الى الامير د شو سړیو چې هغه دا خبره د مسلمانانو امیر لوړله. وفكنا جلوسا في المسجد من په دې جمعات کې ناس یو دي قومي ویلي وی چپ شه دا فلانه دي سړی چې دا خبره وړي راوړي. وی حذیفه رضی الله عنه ویل چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د محمد رسول الله نوریدلی صلی الله علیه وسلم یقول نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې لا يدخل الجنه قطاتنا هغه انسان چې دا خبره دی یو ځل وړي بل ځل او د بل ځای خبر راوړي دلته دا انسان به د سر جنت لور داخل نشي. لا يدخل الجنه جنت له سره ګور بالکل ور داخليږي نه. امام بخاری امام ترمذی امام مسلم د ټول دا روایت را نقل کړي ډېر خطرناک روایت دی. لقمان حکیم ورځ خپل بچی له وصیت کولو ان شاء الله دا بوادی چې لقمان د خپل بچی له عجیب وصیتونه کړی دي. کله جون باقی خاص کر روانه جمعه کې یو دوه ورځې په هغه وصیتونو باندې ذکر کوو چې پای کې زموږ وسوسه دنیا او د آخرت کامیابی ده چې کوم وصیتونه کړی دي. یو څو وصیتونه دلته ځان سره یاد ساتئ. یا بني ویز ما بچیا اوسې کزه تعالی وصیت کوم په یو څو کوینو باندې انت مسکت بهن لم تزل سیدا وکتا چرته په دې باندې پنځه ولګول همیشه به د خلکو په وړاندې ته قومندان او امیر سردار به هغه پلان وای چې شه دی و افسد خلقک دا معنا دا اخلاق دی خلکو لپاره کا معنا ک اخلاق د خلکو سره کوا. داسمو محمد رسول الله دلی صلی الله علیه وسلم وی بهتر صدقه دا چې تر یو مسلمان رو سره مخامخ کې تندې ورته کولاو کا هغه څه خو چې دا شنه درنه کور وړي
نظر نه داس مکوړي نظر نه بل شي ست تندې ورته پراخه کو د انسان د لپاره تقریبا 80% کې داغني وللی به ته چې وغواړي چې وسړی سره لاندې کمانو 80% په دې معنی لاندې کې چې دا تندې ورته خلاصه کې او مسکاو کې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې شفه تبسم حالات کې یو دا للقریب والبعید کې وسړی پیژنو کني پیژنې لري کني نږدې دیمه وامسك جهلك عن الكريم واللئيم دا خپل نه پوي دي د عزتمن سړینا او د بیزت سړینا بند کا چې په خبره نه پويږي ګوره د عالم خپل وړاندې کېږي ما د جاهل خپل وړاندې کېږي جاهل به سره خبره والو ټول دنیا کې به نشر کی عالم مدر باندې رد وکي او وحفظ حفاظت وګر خپل ورونه دي دغه حفاظت به ورسې ذکر کوي چې څه معنا وصل اقاربك او د خپلوانو سره د خپل ولی په اعلی او به ویل شو امنهم من قبول قول الساعنا یو سړی د شاګرد یو خبره بل وړي او د بل خبره بل وړي د چا په باره کې چې د چا خبر راوړه ته وای چې رسمه پاغه باندې ډېر ښه کومه دي حقیقت د شي خبرې نه کوي موږ د عادي خلک یو چې دا خبره نه شو برداشت کولای چې هغه سړی به د قران او سنت او عالمي د قران او سنت او مدرسي او د قران او سنت او دایوي او هغه د خلکو تربيت کې واغلي به دي چې خبرې وکي وګوره دا خبره ځان سره یاد ساته او به ویلي وليكن اوشري اخوانك استورون من اغه انسانان اذا فارقتهم چې کله ته دا غینه جدا شي وفارقوک هغه ستانه جدا شي ته دا غوي بدی بیان نه کې او هغه ستا بدی بیان نه کې د شي ملګری ځان له انتخاب کا چې کله ستاسو سره په مجلس کې ولاړ شي یو سره درنه پښتنو کې دا څوک یاره مړه د اسې د پالتو بشي دغه بل کار نشته او چې کله هغه خلکو نستا باره کې پښتنو کې مړه دا خو هیڅ اسې د نسړي بچي نه چې کله ستانه جګ شو پښتنه درنو کې دا څوک دی او هو الحمدلله دا ملګری زمنګا یاره ټول عمر د قران او سنت په درسونو کې ناش ټول عمر غواړي چې سنت طریقې څنګه عمل کې راولي ټول عمر دا غواړي چې څنګه ملګرو تربیت وکي او به چې هغه نستا په باره کې پښتنو کې چې زمنګ دا ملګری بالکل زمنګ وجود هغه وجود زمنګا وې د شي ملګری سره انتخاب کا محمد رسول الله زکه فرمایي صلی الله علیه وسلم یا الله د دشمن نه وساته چې زما په نکي باندې د قشن خور راړي اوس ما د بری د ټول جهان له نشر کوي دکې دا نقصان دی دکې دا نقصان دی دا ته ځان سره سوچ وکا کله خبره چرته د غلطه کړي لیکن دا خو ډیری کړي د خلکو لکم ځای کې تشریح کړه دم د خلکو وړاندې کې چې لکه دغه کوم لحاظ وکي د دې وجنه د علي رسول الله نه واجب خبره نقل شوې ده وی سره دغه خپل راغی چې غولي ورته وکړه نو دا ورته ویل چې ګوره علي رسول الله به دلته کېنا نحن نسأل عما قلت من به اوس پښتنه کو چې دا کوم خبره تاسو کړې ده فإن كنت صادقا کته چیرته رښتینی وي نو موږ به تعالی سزا درکو ولې مخکې موږ نه خبره ولو وإن كنت كاذبا کته دروغجن وي نو ګوره به تعالی موږ سزا درکو وإن شئت او چیرته وګواړي چې موږ ته معاف کو د الله لپاره دې معاف کو نو هغه سړي ویل به خیر دې ما معذور وګڼي امیر المؤمنین چې کله ته په دې باندې پوه نه ولې نشره خو په کار دا چې په طریقه په انسانيت باندې دغه خو لور شي لکه دغه ستاسو نقصان دی عمر رضی الله بداوی لدارمی کې نقل راغلی دی رحم الله من هداني الی عیوبی الله رب العزت په هغه چا باندې رحم وکړي چې زما عیبونه مال په ګوتو باندې حدیث کې راځي مؤمن د مؤمن ششه ده انسان خپل ځان نه معلومیږي لکه بل سړي له معلومیږي وګوره ایوب سختیانینا امام شافعی رحمه الله امام نووي رحمه الله ته نقل کړی دی وکړه خلکو په وړاندې تا چاله دغه جرم کارا کې وته را سړی په شرمو باندې و شرمولو به تور مثال دغه عبد الاحد دی په دې کې نقصان دی د تاسو وړاندې مدلې ویل چې ګور عبد الاحد پتا کې دا نقصان دی نو امام شافعی رحمه الله فرمایي په ځای دی باندې چې د خیر خوې زو کوم دا ما په شرمو باندې و شرمو نور می مزد لو درو او که زه وغواړم چې د تربيت ورکما الته کور ل ورشه ما غزر بکینم او به ورته مسنګ کوي جوړې کور کې خیر دی د شي خبره ده او دلیل ده دی دلیل به مرتضی ذکر کوم اسنه چې خبره به چانه سره چوک کې اوریدل او د خبر دل را ورسول دا خبره ده او دلیل ګوره ده دی دا دلیل کتم وره دا ما اوریدل دی تی مو ګورو ما مو کتلو نو استاد پر سره خیر خو په نیت راغله مدینه تنظیم بند هغه مسله په کار نه چې لکه وسپی در نه غوغو تختو کاغه سره ته نه پښتنو کې چې بالکل دا نقصان په ما کې موجود دی څه دلیل چې ته مال دا خبره ذکر کړي یره په چوک کې تلاش کې ناسو مو خلکو سره چوک کې دا خبره کوله ایا دا په دې باندې شرط به اخلاصي دي شي نه دلیل ځان سره یاد ساته
هغه وری لیکلي وګوره اوریدلې واوره دغه نورستا به د خیر خوې په نیت باندې د سړي خواله ورش شر سره موجود نه ټول جهان کې خبر را روانه کړي ده څومره عجیب خبره ورته وکړه د عمر بن عبد العزيز یو خبره ونقل له سړي ورته ویلې چې پلاني سړي ستاسو باره کې د څه خبرې کړې دي عمر بن عبد العزيز ورته ویلې وکستا خوخه موږ به وګورو چې دا خبره څنګه ده کته دروغ جنې نشتا باره کې به دقه آیات د چې فاسق سړی ستاسو خواله خبر راوړي فتبینوا لګي تحقیق وکړي یو سړی دی د احمد مبارک او د محمود مبارک ته اطلاع راوړل چې دا خبره کړي فتبینوا دا معنا تحقیق وکړه کوم ځکه خبره کړي ده کوم ځکه لیکل کړي دي څه ګواهان ته لري په دې خبره باندې شاغه په دې جنا کې واقع دی واقع په دې نقصان کې واقع دی په دې کې تبینوا دا معنا نه ده چې داغه نه دا خبره راوالو دی وګ کې دوه د خپل زور ورکو دا ټول جهان ور باندې په دې خبره سي ولاړه نه فتبینوا لک تحقیق الله تاسو وکي او وان كنت صادقا کته چرته ګوره رښتونه وي نو ته به دغه آیات والای هم ما زندامنا مخامخ عیب لګون کې او مشاء وین کې بنمیم چغلیلا او کو خوکه دي چې موږ ته معاف کو نو به معاف کو هغه سړي ویل چې العفو یا امیر المؤمنین لا اعود الیه ابدا بس ما معاف کې اندر پر بالکل دي خبره کې ما څه په درجه خبره لزور ورکو معاف نه کې خیر دی هغه سید موږ ته معاف کړي یو سړي عمر بن الخطاب ویل چې امیر المؤمنین د درې کسانو د قاتل نزان وساته څو عجیب خبره ده عمر رضی الله عنه ډیر عجیب اسلامي سیاسي وغورته چې ویلک من قاتل الثلاثه ولکه خوار نشي د درې کسانو قاتل څوک دی و الرجل ياتي الامام بالحديث الكذب و هغه سړی چې د مسلمانانو مشر له دروغجن خبر راوړي نو دا فيقتل الامام ذلك الرجل و دا مسلمانانو مشر چې هغه سړی اوجي په دې خبره باندې نو دو ګور ځانم قتل کې ملګریم قتل کې او دا سړی په دې قتل باندې ورسول ځکه دا سړی ما باعث دي چې هغه مې په وژلو او د چې هغه وژلو وځ خپل ځان وژلو او د دې دوړ لپاره سبب زو شم ما خپل ځان وژلو مې د درې کسانو قاتل ودا جوړ شو چې خپل خبره کړې ده مزیدار خبره کړې ده حسن بصری واجب خبره کړې ده و من نم الیک نم علیک چا خبره تعالی راوړه ته پوښه بده باندې چې دا اوس ما د خپل څه خبري وباسو الته به رسي غیزله دې وسوله چې اسلامي سیاست کې دې شورته کمزوري دا خبر اسمنګ نه وته اندر لپاره بالکل موږ دا کار نه کوو يحيى ابن اقسم بم دا ویلي و انم الناس ولد الزنا و هغه انسان چې د مسلمانانو مابین کې جګړې جوړي او د قشن چغولې نه کوي ته پوښه بده باندې چې دا د زنا نه پیدا لري څومره سخت خبره کړې ده او ګرانه خبره کړې ده خطرناکه عمرو بن میمون یو خبره ذکر شوې ده و موسی علیه السلام چې کله د رب العالمین خو له لاړو یو سړی ولې د عرش لاندې و ډیر کله په موضوع کې موسی علیه السلام د څه غیبت او کړو پس خدو چې الله کاش کې دا زوي او دا څوک دی الله عز وجل ورته ویلي عزت تعالی دانه کې خدایغه عملونه تعالی کوي په دې کې دا صفت دی چې د هیڅ مسلمان سره حسد نه لري کړي دویم مور پلار هغه ګور ازر کړي نه دي او دریمه ولا يمشي بالنميمه دا د واجب انسان دی چې هیڅ چرته د چا خبره چاله نه حسد چې نه کوي د مور پلار نه فرمانی نه کوي او چغلی نه کوي د څه مرتبه رب العالمین تعالی درکې چې انبیا ورته به پسخي انبیا څومره عجیب خبره ده او قیمتي خبره ده او چته خبره ده د دې وجنه د دې شیطانې د دې چغلې څه ډیر نقصان نه دی او نقصان ده طریق د سلاره ده چې انسان بده باندې ور لذي او جهنم نور باندې ملکی جنت نور باندې ملکی الله رب عزت دې موږ ته واستي وساتي دویمه تسکنار العداوه دا د مسلمانانو په مابین کې هغه اختلاف پیدا کوي ته به چا سره ډیر خمینه محبت د الله رضا لپاره شي لکه دا خو ډیر نیکان خلک دي خو بیرته به سړی تعالی د هغه مبارک یو خبر اوري چې هغه ستاسو مبارک د دې خبره عقیده لري نو ته به اشاره دي خاصه خلکو سره عظما دښمنی په کار چې وای کوم دویم دا خلکو له درد ورکې دا خلکو له درد منئ او دا د انسان د خاتمه خرابای او دا قشان دا د انسان د بوزدلی او د خرابوالي علامه ده او دا د خلکو هغه محبت د من زوړي او دښمنۍ من لروړي د دې وجنه محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وی دین د اسلام درې سو شپې ته خوونه لري کله چې الله عزوجل یو بندله اراده له خیر وکړي د جنت د داخله دوه په دې خوینه کې د باج خوینه برخه ورکی څه ایجابي او څه سلبي په سلبي کې نن موږ ذکر کې غدا شغولي د مسلمانانو مابین کې نه کوله
که ارچا دا وکړه محمد رسول الله فرمایي دا انسان جنت نور باندې محروميږي الله عز وجل دې موږ تاسو د قناکار صفات نو وساتي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين